یا بورا د ګل مرور ده اها د سر درو پڅکو ته ویره کونه او ګډ مارنینګ قدرمنو لا په شانګله کې مونږ روانو راشده ګډ مارنینګ شپه ښه تېره شوه ښه وه ما سره خو بېګا ډېر زیات غم و د څه شي چې سهار ته وپاسم او که نه یخ ډېر و که نه یخ ډېر و ډېر زیات یخ و راشده داسې ماشومان راسره هم را روان دي زیا یا تاسو څه راغستي دي په دې لاس کې ګیلنی دا ګیلنې دي دا د څه شي ګیلنې دي ښه تاسو پی وړئ راشده دا په سهار کې ګوره دیو مالونه ساتلي میخې میخې که نه دا دې کوټو کې دي نو دا خلک بیا دا پی چې دی راشده ما لږ دو خبرو ته پرېږده دا دې وړي خپلو نیکانو له بیا دا پی هلته سحر وختي اولوشي میخې سنبال کي بیا د میخو نه چې کوم دغه دی ډیران میران غوشیان هغه ته وغورځئ دا تک سپین او پاک پی چې دي بیا نیکانو له ویسي او زما په خیال په 14 روپۍ نن سبا پیاله ده پیاله په څو ده زویه په 14 روپۍ اوبه موبه پکې اچوئ که نه راشده دا ګورې خالص مخلص پیور دی او دا خلک هم پیور دی او زویه څه هم کې سبق وی دریم جماعت کې او ته څه هم کې زویه ته هم دریم جماعت کې قدرمنو دا د شوکت ته په څه هم کې دا پنځم کې دا د شوکت یوسفزۍ علاقه ده پیکې 23 دلته دا ماشومان د غربت د کرښې نه دومره لاندې ژوند تېروي چې دغه پی خرڅ را خرڅ کړي نو د دوی د سبق یا د تعلیم هغه خراجات چې په دې باندې رواني دا ډېر غریبانان خلک دي باید د دوی دپاره څه میګا پروجیکټس راشي د ایجوکیشن په مد کې دوی دپاره مفت د تعلیم فیسیلیټیز ورکړی شي به هر حال خو بیا هم دا د شانګلې تکړه خلک دي کوشش هم کوي وس هم کوي دا موږ چې اوس روانو راشده دا موږ ډېر په بلندۍ باندې واه هغه میا صاحب د کور هم دی او دا پورې چې ښکاري راشده دا زمونږ کلی دی خبرې نو دا لاندې پروت دی او موږ ډېر چوت راختې ښه ده خوښه دی شو راشده زمونږ کلی بالکل خوند به وکړي چې یو موږ څو نور هم په بره لاړ شو زو خو داسې ده راشده دا جنۍ به ولې د اسمان په جۍ قدم نږدي اها یو چې ښایسته وي بله خور د زورورو وي ای های خدایه د غریب سړي د پوره مې ساته ګورې پور دې وي را پورې خو چې پور د زورورو وي وي خو راشده بیا عثمان صاحب وایي که نه وایي هر څوک والوزو سپوږمۍ ته لاړ شو نور ته لاړ شو د ځمکې خلکو د ځمکې نه بچر ته لاړ شو اوس ګورې دا بلندي ډېره زیاته شوه راشده ای های یو څو ټپې کوو راشده په دې غرونو کې بالکل به وکړو ځکه چې په دې غرونو کې څه بل شانتې ښایست دی په دې غرونو کې سړی لیونی کېږي او د چې په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه ای های ژبه دې انخلي د یخ نه ګړګوړی فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب چې دلته کېدو نو په خپله به ټنګېږي واه قدرمنو د یار ژبه ودرېدلې ځکه ژبه مې نه دومره یخ دی چې معمولي څیز شي هغه کنګل کېږي نو راشده یو څو ټپې به وکړو ښه بالکل به ټپې کوو یا د وطن د سر دستارانو و شانګ لپاره ښایستونه دې ستایمه او د ملکنډ د سر نه دنګه ای های د یار کلنګه سر په سترګو دې منما هو زما د زنې و د زنې او د سر خالانو د اشنا مالا کمال امانت بده ساتما سبا د جګو غرو بهیر دې واه او د زلفو تار را کچملا پی او تړما او د زلفو تار مې اوبو یوړو او په غم شریکه یاره نسا ګودرونه یې زما د غرونو پناه یارانو ای های او دیدن د باد سره شامل کچې راځي نه او وختم لړو غرو سرو تا یا په سترګو ښکار کم په زړه غم راټولومه یې
الله په لوړو غرو مین دی نو او په سرې واورې وروي ویښ کې ګلونه او کویدن پې پشي واده پې مشي نو ای های او واده په ماشي په کور زړه شي ګور ته یوسې ارمانونه د غره د سر نه مې راټوپ اها ټوپک مې مات شو اوس په لښتې ګرځومه واه خدای دې د پوهې غر سوری کې ای های چې تېروځې د نرو مچو سیلونه واه 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 زویا ډېر ښه بله کېټه په ډېر تکړه بچی دی ډېره ښکلې یا بوره د ګل مرور دی اها د سر درو په څوکو ته ویرې کوونه واه واه قدرمنو دا د شانګلې یو ګلاب دی او دا د روپیو لوښي دي کوم چې دی پیوړې نیکانو له په 14 روپۍ پیاله خرڅوي خو بل طرف ته د په وجود کې چې دی ژوند ته وګورو خدای دې وکړي چې د ده راروانه غریبي د ده په دغه تخلیقي صلاحیتونو باندې غلی نه شي او دی آباد شي دی خوشحاله شي ډېر ښه زویا ډېر ښه زویا جی جی چې بورا د ګلو مرور دی اها د غرو په څوکو ځي آه. ویرې کوونه واه بورا د ګلو مرور دی د غر په څوکو باندې زی ویرې کاونه واه 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 ډېر ښه بله کې راشه زویا راشه ها راځه را مخکې شه ښکلې تیزه ټپه کوه ها یا بوره د ګل په غونچک ناست دی اها زړی سوری شو ګلې سور د وینو کونه واه 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 راشده په دې طرز کې ورسره ټپه کوو ښه یې که دې خندلی راته نه وی یې نری نری زړه به مې ولې خوږېدنه دومره نری یې لکه لخته اها مور دې ړنده شا چې په تا اوبه راوړینه واه 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 را مخکې شه زویا بوراګان د ګله مرور دي اها د سر درو په څوکو ته ویرې کوونه واه 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 قدرمنو بوراګان پیښه بګیږي خزان مرازه په دې باغچو دننه واه 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 او ما درته ویلې بېلتون شته دی وی قمقل یار به راته شینه د خندا شونی جدایي راغله لارې دوه شوې نو ای های او مرګ مې قبول دی جدایي نه قبلومه یې دا وایه وایه زه خبرېږمه او په تا به وخه د رښتینی راشي مینه بیا په خیر دا پهلوان دی او دا زری دی رالی زویا راځئ 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 هغه نور بچوړې هم دی دا اوس موږ راورسېدو دلته دا زما د خور کور دی بلکې راشده او دا د هغې بچوړې دي دا موږ سره اشمل ولاړه ده او دا تنویر دی نه دا انشال ده دا انشال ده اشمل څه شوه زویا دنده ده او دا امیرالملک دی میره زویا دا سپي ستا دي دا موږ چېرته ونه خوري ګورې بچنګه په خیر زویا په خیر سلام کلام وکړه السلام علیکم او د دې جمعې نه چې کوم دی په خیر تنویر دی میره زویا په خیر قدرمنو دا هغه ځوان دی چې یو وخت کې دا ویلي سوچي جانان رازي رازي زه به سر تورایم اها بېګا دې ما سره واده وه او د سپي په غپ پسې به لسفر لانګه تلمه
تریا آها او سړی ډوډۍ درله په جیب کې ګرځومه واه 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 جانه دې ته دلی وای دلی ښه دلی والد او دلی والد او دا دې خو چې دا ټوپ دی ټوپ د ټانټو چې هغې ته ټوپ وای او واښه چې نو هغې ته دلی وای او دا چې کوم دی دا خید دی خید راشده بیا به د کلي په منځ نه ځما په شنو ټانټو مې سترګې لګې زړه مې چوي په خیر زویا چېرته روان یې د دې څه نوم دی ستاینه د دې ماشومې نوم ستاینه دی څومره راشده ښکلي هم ده ښکلي هم ده او د کلچرل نوم ته ګوره ستاینې زویا ته چېرته روانه یې او ډېر ښه ډرس هم کړی دی راشده دا ګورې ستاینه چې کوم دی روانه ده چېرته ځئ زویا بکرۍ ته ځئ ښه نر بچوړي دي او دا خید دی دې ته خید وایي خید په خوراک څه پوهېږي های 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 او وایي ته خو چې کوم دی په شین فصل کې ازادي دا هم هغه شی دی ښه راشده دا پورې چې دا راشده دا جبه ده جبه یاره دا د ټوریزم دپاره بهترین سپاټ دی بهترین سپاټ او کته هغه کلی چې دی که نه دې ته توحید آباد وایي نظیر مولي صاحب دلته ډېر ښه مولي صاحب دی او ډېر چې کوم دی د یو نوي فکر مولي صاحب دی انوویټیو پورې شم نه ګورې اها ماله په کار دي چې سرتوره ودرېږم های های سرتوره ودرېږم دې راشېره دا چکه ده چکه دې ته چکه وایي چې ټانټې داسې ودرولي ښه ابا ګلو وا با څنګه یې ځو ابا ځو نه نه ابا اوس مو چیس کلی دی څه ته مو زړه نه کېږي مهرباني لاړو دا جي نه چای نه څکو ابا خوشحاله شي دا کوم نیکان چې دلته کوټو کې اوسېږي راشده ګوره څومره لکه مینه ناک خلک دي اوس هغه ځای نه د اواز وکوئ راځئ چیله که چې ته دې زړه کېږي خو راځه ګوره مه کوه سړیه د ګوړې چای به د باندې اوس کوم ابا لاړو ښه لاړو نه دته خو مې ویمه د ګوړې چای د باندې عباس کې خو دی وایي نه د ده چېرته د ګوړې چای اورجنل دی خو د چینۍ والا هغه چیس کې